رحمان الله ګربز د ګوتم ګمبیر یو داسې وخت کې ملاتړ وکړ د په حق کې داسې وخت کې بیان ورکړ چې په انډیا په داخل کې الریډي د ګوتم ګمبیر نه په دغه وخت کې د ریزاین ورکولو ډیماند کیږي چې باید ګوتم ګمبیر د هډ کوچینګ نه لري کول شي، نوې هډ کوچ دی راولي. دا وجه دا ده چې دوی په داخل کې د ساوث افریقا نه ټیسټ میچ په 2-0 باندې وبیلو. دغه نه پس نه ګوتم ګمبیر په خلاف کمپاین شروع شو چې باید د رخصت شي، ریزاین دی ورکړي. نو په دغه دوران کې د رحمان الله ګربز د ګوتم ګمبیر په حق یو داسې قسم خبري ورکړي چې هغه سوشل میډیا باندې وس هم وایرل دی او ډیر زیات آرټیکل په دغه باندې لیکل شوی. رحمان الله ګربز د ګوتم ګمبیر د کوچینګ ډیر زیات صفات وکاوي، ویل چې باید یو دوه سیریز دی بیللو دی وجنه د زیات ټارګټ نه کول شي، ځکه چې د پاندر کې چمپیون ټرافی هم تاسو ګټلې دا او د ټي20 ایشیا کپ فائنل هم تاسو ګټلې او دوه بیک ټو بیک ټرافیان د کوچینګ پاندر کې انډیا تاسو ته راوړي دي. او دغه نه علاوه چې باید تاسو د زیات ټارګټ نه کوي، ځکه چې یو دوه سیریزونه هر یو کوچ پاندر کې بیلل کیږي. نو او ګربز دا ویل چې ما د ګوتم ګمبیر پاندر کې د کوچینګ پاندر کې د پکې کې ار کې کار کړی دی، د هیڅ قسم په پریشر په پلیرانو باندې نه اچوي، فری هند ورکوي او دغه د وجنه موږ په آی پی ایل کې فائنل هم ګټلې. نو دغه یو خبرې وي چې په سوشل میډیا باندې ګوتم ګمبیر په حق کې رحمان الله ګربز کړی وي. دغه وجنه رحمان الله ګربز اوس په سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل او زیات کسان بدره د مرتوی او زیات کسان د ګوتم او د ګربز په حق کې خبرې هم کوي. خپل رائے په کمنټ کې اتمن را سره شریک کړئ. چې چینل هم نوی سبسکرایب کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ.